الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لترجمي بدي مباركة دوركي منغا بسورة الأعراف كي لجيو بسورة الأعراف كي منغا 93 نمبر آیت ته رسیدلی وو. 93 نهمه سپاره سورة الاعراف 93 نمبر آیت 93 نمبر آیت باندې منګه ولاړو. نن به انشاءالله د 94 نمبر آیت نه د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره او داغه په رحم او کرم سره به انشاءالله شروع کوو. او الله سبحانه وتعالی دی دا مهنت دا کوشش دا زمون قبول کی، او الله دی منگا قرآن والو کی وگرزی، او الله دی قرآن سفارش منگتا دا قیامت پورز نصیب کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أرسلنا في قرية من نبي او ندی لګلې منګ یو کلیتا یو پیغمبر. اوس الله سبحانه وتعالی کتاب استیادی هغه تیر شوي ایتونو کې د 5 انبیاو واقعي الله راوړي مختصر چې دی پیغمبر سے دعوت کړو د قوم رد عمل سو انجام سو الله سبحانه وتعالی دا مختصر بیان کړو. نو اوس د دې نه بعد الله یو قانون بیانوي. الله وایي ما چې هر کله یو پیغمبر لېږلی او خلک د هغه مخالفت وکړي او په خپله ګمراهۍ کې پراته وي، نو الله په هغوی باندې امتحانونه راولي، غریبي پرې راولي، محتاجي پرې راولي، بیماریانې پرې راولي، د دې دپاره چې دوی واپس شي الله ته. دا د الله رحم او کرم دی چې د انسانانو له یو ټنګ ورکوي چې دی راواپس کېږي الله ته. خو چې کله هم دوی په دې شرک باندې مضبوط پاتې شي، ښه نو الله څه چل وکړي؟ د الله سره بیا ناشنا طریقه ده. هغه دا دی چې الله د دوی هغه غریبي او هغه تنګدستي په پراخۍ کې بدله کړي، روغ صحتونه وله ورکړي، نعمتونه وله ورکړي، دوی په خپلو ګناهونو کې ښه مست شي، الله یې راونیسي. الله وی ما نه دی لېږلی په یو کلي کې یو پیغمبر الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء، مگر ونیول منګه اوسیدونکي د هغې په تکلیف د مال او په تکلیف د بدن کې، هر قسمه تکلیفونه پې الله راولي. لعلهم يضرعون، دې دپاره چې دوی عجزي وکړي الله ته. چې عجزي ونه کړه، ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة، بیا به بدل کو منګه په ځای د تکلیف ښه حالات، حتی عفو تر دې چې ډېر به شو دوی. وقالوا ووی به قد مس آباءنا الضراء والسراء، یقینا رسیدلی دی پلارانو زمونږ ته تکلیفونه او خوشحالیانې. داسې ظالمان ما خو ووایي که لږ ساعت مخکې الله په امتحانونه راوستو، دوی به پوه نه شو. الله به ول هغه تکلیفونه بیا په خوشحالو کې او په نعمتونو کې بدل کړو. دوی به څه ووایي؟ یاره زموږ پلار نیکه باندې هم دا حالات راغلي وو، پوښه هغوی باندې هم سختي راغلي، په هغوی هم خوشحالي راغلي، خو خپل دین یې ګوره نه دی پرېښودی. نو تاسو هم ګوره په دې خپل دین مضبوط اوسئ. الله څه وایي؟ فاخذناهم بغته، نو راونیول منګه هغوی ناڅاپه وهم لا يشعرون، وهغوی نه پوهېدل. اوس دعوت ایمان او تقوا ته. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، او که کلو والو ایمان راوړی وی او تقوا یې کړی وی، لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، خامخا راکولو کړی به وی موږ په هغوی باندې برکتونه د اسمان او د ځمکې نه. ګوره که تاسو غواړئ چې
چې الله ستاسو په مال او اهل او عیال او ځمکه او هر څه کې برکت واچوي. د اسمان برکت، د ځمکې برکت هغه په څه کې دی؟ په توحید او په تقوا کې دی. کلي والو خو داسې ونه کړو، ولكن كذبوا مگر هغوی دروغجن وګڼل پیغمبران، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، نو راونیول موږ هغوی په سبب د هغې چې هغوی به کول. افامن اهل القرى، آیا دا کلو والو د دین بیغم دی، ان یأتیهم بأسنا بیاتا، چی را بشی دوی تا عذاب زمنگ پشپکی، وهم نائمون و دوی بودی. اللہ وی کسو دا کلو والو بلکل بیغم پراتا دی، ولی دی سنیسی که دی چا اللہ وی تا سودی و عذاب راولم. او امین اهل القرى، او آیا پا امن کی دی کلی والا، ان یأتیهم چرا بشی دویتا بأسنا عذاب زمنگا، ضحن پا وقت ساخ کی، وهم یلعبون و دوی بلوبی کی. اللہ ویزا دی سم کولیشم چی دا ورزی عذاب راولم و دوی پا دی دنیا کی مصروف ہے و اکدم راونیسم. افا امینو مکر اللہ، آیا بیری دی دوی دا تدبیر دا اللہ نادا. ګوره د الله د تدبیر نه او د الله د عذاب نه به بیرې کېږي نه، دا به نه ځان مطمئن کړي چې بس زه ما باندې هېڅ نشي راتلی. ځکه الله څه وایي؟ فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون، بس نه بیرې کېږي د تدبیر د الله نه مګر تاوانیان قوم. اوس الله په دې روان ایت کې انسانانو ته او ټولو ته دا خبر ورکی چې ګوره ویریږئ، پخواني ما څنګه تباه کړي دي. اولم یهد للذین یرثون الارض من بعد اهلها، آیا نه د ښکاره شوي هغه کسانو ته چې په میراث کې اخلي ځمکه وروستو د اوسېدونکو د هغې نه. پخوا کوم قومونه چې تباه شوي دي بیا پسې نور خلک راغلي دي که نه. الله وی دی خلکو له پکار ده چې وروسته بیا راغلي دي او د ځمکه ورته پاتې شوي ده. سوچ دې وکړي په دې کې، ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم، که وغواړو موږ وبرسو عذاب دوی ته په سبب د ګناهونو د دوی، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون، او مور وو موږ په زړونو د دوی نو دوی نه اوري. تلك القرى نقص عليك من انبائها، دغه کلی دی بیانو من پتا باندې د خبرونو دا غینا. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، او یقینا راغلی وغوی ته رسولان زمنګ په ښکارا دلیلونو، یا او یقینا راغلی وغوی ته رسولان دا غوی په ښکارا دلیلونو سره. فما كانوا ليؤمنوا، نو نو غوی چې ایمان راوړی وی، بما کذبوا من قبل، په دې وجه چې دروغجن ګڼلي وو دوی په اول کې، پیغمبرانو ته دروغجن ویلو، وحی ته دروغجن ویلو. كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، دغه شان مهر وی الله په زړونو د کافرانو. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، او نه دی موندلی موږ د ډېرو د دوی دپاره پورهوالی د لوز. الله وی اکثرو پکې لوزونه نه دي پوره کړي، ځکه خو الله تباه کړي. وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، او یقینا موندلی دي موږ زیات د دوی نه خامخا نافرمانه. اوس د بني اسرائیلو د فرعون د موسی علیه السلام اوږده اوږده واقعات به پکې الله راوړي. په اول کې به لنډه خلاصه الله بیانوي، بیا به د هغې نه بعد د موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره بعض واقعاتو ته الله اشاره کوي. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بیا ولیږو موږ وروستو د دوی نه موسی علیه السلام په معجزاتو زموږ، الى فرعون وملئه، فرعون او غټانو د قوم د هغه ته، فظلموا بیا، نو ظلم وکړو دوی په هغې سره، انکار یې وکړو د هغه معجزونه.
فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نوګوره چې څنګه شو انجام د فساد کوونکو. وقال موسى وی موسى عليه السلام يا فرعون اي فرعون اني رسول من رب العالمين، یقینا ز پیغمبر یم د طرف د رب العالمین. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، لایق یم چې نه به وایم په الله باندې مګر حق خبره. او پیغمبران خو به لازم په الله باندې حق خبره وي، دروغ خو به نه وي، ځکه چې الله یې ساتلي دي نه اوچت خلک چې. قد جئتكم ببينة من ربكم، یقینا راوړې د ما تاسو ته ښکاره معجزه د طرف د رب ستاسو نه. فأرسل معي بني إسرائيل، نو ولېږه ما سره بني إسرائيل. قال وی فرعون إن كنت جئت بآية، کته راغلی په یوې معجزې سره، فأتي بها نو راوړه إن كنت من الصادقين، که ته د رښتینو نه. وښایه هغه معجزه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، نو غزار کړه موسی علیه السلام امسا خپله، نو ناڅاپه اژدها شوه ښکاره، لوی مارتې جوړ شو. ونزع يده او راوي وستو لاس خپل، فإذا هي بيضاء للناظرين، نو ناڅاپه هغه سپین و کتونکو ته. قال الملأ من قوم فرعون، وی غټانو د فرعون د قومنا، إن هذا لساحر عليم، یقینا دا خامخا جادوګر دی ډېر پوهه. ګوره جادوی ورته ووایي ظالمانو. وجه دا ده د عوامو د دوکه کولو دپاره به په دې حق دعوت باندې څه نوم خو ږدي که نه بدنامۍ به. لکه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وګوره هغه سړي ته به صحابي وي چې چا به حق دین بیانو، کله به ورته لیونی وي، کله به ورته کوډګر وي، کله به وي په د پیریان دي. او زمونږ د زمانې پورې، زمونږ د دې وخته پورې اوس هم اهل حقو سره د مقابلې یوه طریقه د باطل پرستو دا ده چې هغوی بدناموي. نو ګوره کله چې موږ د توحید مسله بیان کو، د تابعدارۍ مسله بیان کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ډایرکټ به موږ ټاپه ولګوي دا وابي دی. خو د عوام ګوره خصوصا خبر هم نه چې دا وابي څه ته وایي، وایي دا جي وابي دی، او دله جي د فلاني ملک نه پیسې راځي، او دی جي بې مذهبه دی، او دا بد مذهبه دی، او دی د امامانو ګستاخي کوي، او دی علماو ته کنځلې کوي. ټول دروغ. خو دا د څه دپاره دا خبرې کوي چې څوک د دې حق ته غوږ کښېنوي. نو ګوره دې ظالمانو ډایرکټ په موسی علیه السلام باندې دغه لقب کېښو او په دې د هغه دعوت بدنامو. وایي دا جي دا خو ډېر پوه جادوګر دی. یرید ان یخرجکم من ارضکم، غواړي دی چې وباسي تاسو د ځمکې ستاسو نه. فماذا تأمرون، نو څه حکم کوئ د ده په باره کې. ګوره دی دویم خباست دی، اوس د عوام را ګرموي. وایي دوی ګوره تاسو د دې ځمکې نه وباسي. لکه نن سبا بعض مولیان وایي که نه، وایي د پلار نیکه هغه مذهب دله ګډوډ کوي، د پلار نیکه لار د باندې پرېږدي. ګوره تاسو پښتانه مضبوط اوسئ. په دې باندې دا بعض مولیان عوام را ګرموي. دوی هم دغه چل کوو، عوام یې را ګرمول. وایي ګوره دا موسی علیه السلام او د ده ورور هارون علیه السلام دا دې دپاره راغلي چې تاسو نه دا ځمکې واخلئ. نو تاسو څه وایئ؟ قالو وی هغوی ارجه واخا، مهلت ورکه دته ورور ددته. وارسل فی المدائن حاشرین، او ولېږه په ښارونو کې را جمع کوونکي. یأتوک بکل ساحر علیم، را به ولي تا ته هر جادوګر ډېر پوهه. لوی لوی جادوګر د ښارونو نه را جمع شو. وجاء السحره، او راغله الجادوګر فرعون ته. وجاء السحرة فرعون، او راغله الجادوګر فرعون ته. قالوا ویوی ان لنا لأجرا، یقینا موږ لره به خامخا مزدوري. ان كنا نحن الغالبین، که شو موږ زورور.
جادوګران وی ګورې موږ له به سم مال راکې. قال وی فرعون نعم واو وانکم لمن المقربین، او یقینا تاسو به خامخا د نږدې کړی شوی ماته، خاص درباریان به درنه جوړ کړم. قالوا وی هغوی یا موسی موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، یا وغورځوه ته او یا به شو منګه غورځونکي. ګوره ادب یې وکړو د موسی علیه السلام. دا خبره دلته یاد ساتئ. دې ځای کې چې کله مقابله شروع شو جادوګران وایي موسی علیه السلام ته وایي ته ګزاري که موږ یې ګزار کړو. نو دی ادب کړی دی. ادب د لاسه خو الله هغوی نه غټ خلک جوړ کړو. د ادب نه ادب دا د انسان ډېر اوچت انسان ته جوړېږي. دغه انسان نه چا کې چې ادب وي او بیا چې ادب د دین کوي او ادب د علماو کوي، تپوس مه کوه الله تې د اسمان ستوری جوړوي. موسی علیه السلام ورته څه وویل؟ قال وی موسی علیه السلام القو وغورځوئ تاسو. موسی علیه السلام دا غوښته چې دوی خپل کرتب وکړي، خو جادو دی. بیا به پسې زه خپل کار وکړمه چې کومه معجزه ده الهي د الله د طرف نه ده، نو دوی دا جادو به ټول ګډوډ شي. فلما القوا، نو هر کله چې وغورځولې هغوی امساګانې او رسۍ، سحروا اعین الناس، نو جادو یې وکړو په سترګو د خلکو، واسترهبوهم او ویرول هغوی، وجاءوا بسحر عظیم، او راوړو لوی جادو. واوحینا الی موسی، او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان القي عصاک، او وحی وکړه موږ موسی علیه السلام ته ان القي عصاک چې وغورځوه امسا خپله، فاذا هي تلقف ما یأفکون، نو ناڅاپه هغې تېرول هغه څه چې دوی جوړول. د دوی هغه امساګانې او هغه پړي چې خلکو ته ماران ښکارېدو ټول یې تېر کړو. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، نو ښکاره شو حق او بېکاره شو هغه عملونه چې دوی کول. فغلبوا هنالک، بس پړه شول فرعونیان په دغه ځای کې. وانقلبوا صاغرین، او واپس شو ذلیلان. والقي السحرة ساجدین، او غورځولی شو جادوګران سجده کوونکي. دغه ادب هغه اثرات دي. ادب یې د موسی علیه السلام کړی و. سحر کافرانو جادوګرانو، بیا ماښام له دا شهیدانو. قالو وی آمنا برب العالمین، ایمان راوړی دی موږ په رب العالمین، رب موسی و هارون، چې رب د موسی او د هارون علیهم السلام دی. وضاحت یې وکړو چې رب العالمین څوک دی. وجه دا چلته فرعون هم ځان ته رب وی که نه، وی هغه رب وی کوم چې د موسی او د هارون علیهم السلام رب دی. قال فرعون وی فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم، ای ایمان راوړو تاسو په ده باندې مخکې د دې نه چې اجازت وکړم تاسو ته. ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه، تاسو یقینا دا خامخا چل دی چې جوړ کړی تاسو په ښار کې. لتخرجوا منها اهلها، د دې دپاره چې وباسئ تاسو د دې نه اوسېدونکي د دې. ډېر تیز ذهن والا انسان و دا فرعون. اوس ګوره څنګه دا خبر راته وکړه. ښه وې تاسو د موسی علیه السلام سره میلاو وی، ملګري وی، شریک ګیم مو کو، شریک چاله مو چلو چې دا خلک وباسئ. فسوف تعلمون، نو زر ده چې پوه بشئ تاسو. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، خامخا پرې به کم لاسونه ستاسو او خپې ستاسو رد و بدل. ثم لأصلبنکم اجمعین، بیا به خامخا پانسي کړم تاسو ټول. امسم مؤمنانو. قالوا وی هغوی انا الى ربنا منقلبون، یقینا من خپل رب ته ورګرځېدونکي یو. مړم که نو اسیب الله لزو نو زمون خو دغه ارمان دی چې الله سره میلاو شو. وما تنقم منا، او بد نه ګڼې ته زموږ نه، یعنې ستا دشمني زموږ سره په دې ده. الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا،
مګر دا خبره چې ایمان راوړی موږ په آیتونو د رب زموږ هر کله چې رالل موږ ته ربنا افرغ علینا صبرا ای ربا زموږ راتوی که په موږ باندې صبر وتوفنا مسلمین او مړه که موږ مسلمانان وی داسې ویلی کېږي بعض تاریخونو کې وی صرف په دغه ورځ په کومه ورځ چې د جادوګرانو خپل کرتب وخو موسی علیه السلام ورسره مقابله وکړه وی په دغه ورځ تقریبا 6 لاکو خلکو په موسی علیه السلام ایمان راوړه 6 لاکه خلکو او د حالات چې کله پته ولګېده د موسی علیه السلام د دعوت نه بعد د حالات بدل شو د دې پته د فرعون او د هغه درباریانو ته ولګېده نو هغوی بله خبره شروع کړه وقال الملأ من قوم فرعون او غټانو د قوم د فرعون اتذر موسی وقومه ایا پریدی ته موسی علیه السلام او قوم داغه لیفسدوا فی الارض د دې دپاره چې فسادونه وکړي په ځمکه کې ویذرک والهتک او پریدي تا او معبودان ستا فرعون را ګرم کو خو دې به ګرځي او دا بېادبیانې به کوي ستا قال وی فرعون سنقتل ابناءهم زرد چې قتل بکو زامن د دوی ونستحیي نساءهم او ژوندی به پرېږدو زنانه د دوی وإنا فوقهم قاهرون او یقینا موږ د پاسه د دوی زورور یو دا فایدې د ساتي چې بني اسرائیل د فرعون د لاسه دوه ځل د قتل او د مرګ سره مخامخ شوي دي یو خو هغه وخت کې کله چې موسی علیه السلام پیدا کېدو په هغه ورځ کې هلکان د دوی وژلي او دویم دا ځای دی قال موسی لقومه وی موسی علیه السلام خپل قوم ته استعینوا بالله واصبروا مرسته غواړئ د الله نه او صبر کوئ ان الارض لله یقینا ځمکه د الله ده یورثها من یشاء من عباده په میراث کې ورکوي چا لره چې وغواړي د خپلو بندګانو نه والعاقبة للمتقین او ښه انجام د متقیانو دپاره دی قالوا بني اسرائیلو اوذینا من قبل ان تأتینا تکلیف را کړی شوی دی موږ ته مخکې د راتلو ستا نه موږ ته ومن بعد ما جئتنا وروستو د راتلو ستا نه موږ ته هغوی داسې د ناامیدۍ خبره وکړه چې ستا د راتلو نه مخکې د پیدایش په وخت کې موږ ته تکلیف را رسېدلی او کله چې ته پیغمبر شو بیا تکلیف دی قال وی ورته موسی علیه السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم نږدې ده رب ستاسو به هلاک کي دشمن ستاسو ويستخلفكم في الارض او نایبان بکی تاسو په ځمکه کې فینظر کیف تعملون نو ګوري به چې څنګه عملونه کوي د الله دا واده رښتینی شو داود او سلیمان علیهم السلام د مصر باچان شو خادر شند یوشع بن نون په قیادت کې بیت المقدس فتح شو فرعون غرق شو بني اسرائیل ته نجات ملو شو ټول هغه موسی علیه السلام چې کومې خبرې کړې هغه الله رښتیا کړې ولقد اخذنا آل فرعون بالسنين او یقینا راونی والمنگ فرعونیان پا قحتنو ونقص من الثمرات او پا کموالی دمیو لعلهم یذکرون دی دا پارا چی دوی نسیت واخلی خب فرعون تا خدا خبر اخکاره شو چی موسی علیہ السلام دا اللہ نبی دی خب بیان پا کبر او غرور کراغ و انکاری وکنو اللہ اغاو دا اغا پا قوم بانی قحط سالی راوستا کی دیشی دی سر توبو بسی خوی اس فائده ورنکر بیا اللہ کوئی تا امن و عافیت و خوشحالی ورکر ازمیخی پر راوستو دوی پا تکبور کی نورم زیاد شو او چې کله به بیسی سخت راله وي دا د موسی علیه السلام او د هغه د ملګرو د لاسه او چې خوشحالي به راله وي دا خو زموږ د اعمالو نتیجه ده او موږ د دې حقدار یو الله پې بیا قسمه قسم عذابونه راوستي دوی بیا مجبوره شو چې موسی علیه السلام پسې لاړو او یې خپل رب ته ووایي چې الله زموږ نه د عذابونه ختم کړي الله چې بیا هغه عذابونه ختم کړو دوی رب بیا راواپس شو هغې ته دا بغا حاصل ذکر کو د ایتونو کم چې را روان دي سوی الله
فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه. نو هر کله چې براغلل دوی ته حالات ویل به دوی دا چې دا زمونږ دپاره دي. وإن تصبهم سیئه او که برسېدو دوی ته معمولی شان تکلیف یطیروا بموسی ومن معه نو بدپالی به یې نیوله په موسی علیه السلام او په ملګرو د هغه. الا انما طائرهم عند الله یقینا سپیروالی د دوی د الله سره دی. ولكن اکثرهم لا یعلمون او مگر ډیر د دوی نه پوهیږي. دومره تکبر کې ورننوتي الله و دا حالات بیا برابر کړو چې دوی په دې ګناهونو کې ورننوځي. دې درجې ته تکبر ورسېدو وي که ته هر دلیل راوړې نه یې منو. وقالوا ووی دوی مهما تأتنا به من آیه هر هغه شی چې ته راوړې موږ ته هغه یوه نښه لتسحرنا بها د دې دپاره چې جادو کې په موږ باندې په هغې سره. فما نحن لك بمؤمنین نو نه یو موږ په تا ایمان راوړونکي. سپا انکار یې وکړو الله پې بیا سم عذابونه راوستو. فارسلنا علیهم الطوفان نو راولېږلو موږ په هغوی باندې طوفان. د طوفان نږدې وجې را ټول تباه کړی. والجراد او ملخان والقمل او سپږي والضفادع او چندخان والدمونا آیات مفصلات نخی دی جدا جدا. دا عذابونه په الله راوستي. فاستكبروا نلو كردوي وكانوا قوما مجرمين ودي قوم مجرمان. ولما وقع عليهم الرجز او هر کله چې بواقع شو په دوی باندې عذاب د دې عذابونو قالوا يا موسى ادع لنا ربك وی بدو یا موسى اغواړه موږ لره د خپل ربنا بما عهد عندك په سبب د هغې چې واده کړي د تا سره. لئن کشفت عنا الرجز لنؤمنن لك که لرې کو تا زموږ نه د عذاب په دعا سره خامخا ایمان به راوړو موږ په تا. ولنرسلن معك بني اسرائیل او خامخا وبلیږو تا سره بني اسرائیل. دا لوز به وکړو د موسی علیه السلام سره. الله ته ووایي چې د عذاب ختم کړي نو موږ به په تا ایمان هم راوړو او بني اسرائیل به سره م ولیږو. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه نو هر کله چې به لرې کو موږ د دوی نه عذاب تر هغې نیټې پورې چې دوی به رسېدونکي وه هغوی هغې ته. اذا هم ينكثون نو دغه وخت به دوی لوزونه ماتول. فانتقمنا منهم نو بدله واغستا موږ د دوی نه. فاغرقناهم في اليم نو غرق کړل موږ دوی په دریاب کې. په دغې سره بیا الله یو بلکل ختم کړو. بأنهم كذبوا بآياتنا په دې وجه چې دوی دروغجن ګڼلي وو آیتونه زموږ. وكانوا عنها غافلين او دوی د هغې نه بې پروا. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها او په میراث کې ورکړل موږ هغه قوم ته چې کمزوري ګڼلی شي په مصر کې. مشارق الارض ومغاربها مشرقونه د ځمکې او مغربونه د هغې. دلته یو سړی سوال کولی شي چې دا مشرق او مغرب خو یو وي دلته الله جمع ذکر کړې ده. نو دا په دې چې یو خو د ووړي مشرق دی بیا د جمی مشرق دی دغه شان د ووړي مغرب دی بیا د جمی مغرب دی دغه شان دا نور چې کله ډوبیږي د صحیح د مغرب طرف ته ډوبیږي خو په یو ځای نه جدا جدا ځای نه دا ټول مغارب شو. دغه شان مشرق کوم ځای کې چې راخیږي الله وی ما کمزوري قوم له ورکړو بني اسرائیلو له هغه چې دوی به ورته کمزوري وي د ځمکې مشرق مې ولم ورکو مغرب مې ولم ورکو. التي بارکنا فیها هغه ځمکه چې برکتونه اچولي وو موږ په هغې کې. وتمت كلمة ربك الحسنى
او پوره شوه وعده د رب ستا خیسته علی بني اسرائیل په بني اسرائیلو بما صبروا په دې وجه چې صبر کړی و هغوی ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تبا کړل موږ هغه څه چې کول به فرعون او قوم د هغه وما كانوا يعرشون هغه چې دوی به چتونه جوړول ټول آبادیان یې الله ورسم وله تشنش کړو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر او پوری استل منگا بني اسرائیل په دریاب کې ورکه کله چې د فرعونیانو د عذابونه ډېر ولیدو که نه قسمه قسم عذابونه راتلو فرعون مجبوره شو دې ته چې موسی علیه السلام ته وي بس زه سید وي ته ځه او د ځان سره دغه بوځه د بني اسرائیل هم ځان سره وباسي نو بیا هلته دریاب کې چې کومه واقعه راغلی چې تاسو ته معلومه ده او موږ تفصیل نشو کړی الحمدلله زما په دې باندې یو بیان دی د فرعون د تباهي واقعه هغه واورې هلته ما ښه تفصیل بیان کړی کله چې د بني اسرائیل الله په دریاب واړول او فرعون او فرعونیان الله تباه کړو الله وی فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم نو راغلل دوی په یو قوم چې منجوري کوله د خپلو بوتانو دوی صحرای سینه کې روانو او دغه طرفونو ته روانو نو په دې یو قوم تیر شو چې هغوی د بوتانو بندګي کوله بعض مفسرین وی دا کنعانیان و بعض وی دا لخم قبیلې خلک و بعض سوی الغرض دغې سره زمونږ کار نشتی غرضي خبره دا ده چې هغه قوم بندګي د بوتانو کوله قالوا بني اسرائيل يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وګرځوه موږ لره یو معبود لکه څنګه چې دوی لره معبودان دي دوی هلته فرعونیانو سره پاتې شوي وو که نه نو هغه بیماري پکې وه هغه د بوتانو طرف ته میل او د غیر الله بندګۍ ته قصې خو پکې وي که نو دا خو نوي مسلمانانو لا تازه وو قال موسى عليه السلام ورته انکم قوم تجهلون یقینا تاسو یو قوم یې ناپوهي کوئ ان هؤلاء متبر ما هم فيه یقینا دا کسان تباه به کړی شي هغه چې دوی په بندګۍ د هغې کې دي وباطل ما كانوا يعملون او باطل دي هغه عملونه چې دوی یې کوي قال موسى عليه السلام اغير الله ابغيكم الها اي سوى د الله نه طلب کړم تاسو لره معبود وهو فضلكم على العالمين او حال دا چې دغه الله غوره کړی تاسو په مخلوقاتو ور الله وتعالى کو چې دې الله سره تاسو شریک جوړوي دومره خیر سره کړي دي واذ انجیناکم من آل فرعون او کله چې بچ کړی موږ تاسو د فرعونیانو نه یسومونکم سوء العذاب رسول به تاسو ته بد عذابونه یقتلون ابناءکم وجلب زامن ستاسو ویستحیون نساءکم او ژوندی به پرېښودې زنانه ستاسو وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم او پدې کې نعمتو د رب ستاسو نه لوی نعمتو چې الله تاسو د دومره لوی دشمن نه خلاص کړی اوس الله سبحانه وتعالی بلې خبرې ته اشاره کوي کله چې بني اسرائیل د تور سینا په خوا کې په یو ځای کې آباد شول نو الله دا غوښته چې د دوی دپاره یو شریعت نازل کړي چې د هغې مطابق دوی ژوند تیروي او د الله بندګي کوي نو الله سبحانه وتعالی موسی علیه السلام ته حکم وکړو چې تور ته راشه هلته تور غر کې بیا موسی علیه السلام 40 شپې تېرې کړې وي او په ځان پسې شاته هارون علیه السلام خپل خلیفه ګرځولی او هغه ته نصیحت کړی چې د قوم خیال کوه وواعدنا موسى 30 ليلة
او واده کړی و موږ د موسی علیه السلام سره د 10 شپو واتممناها بعشر او پوره کړی موږ هغه په 10 نورو سره فتم میقات ربي 40 لیله نو پوره شو وخت مقرر د رب د هغه 40 شپې وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي او موسی علیه السلام خپل ورور هارون علیه السلام ته نائب شه زما په قوم کې زما واصلح او اصلاح کوه ولا تتبع سبیل المفسدین او مروانیږه په لار د فساد کوونکو پسې ولما جاء موسی لمیقاتنا او هر کله چې راغی موسی علیه السلام د مقرر وخت زمونږ ته د الله ملاقات لورغی میقات اصل کې مقرر وخت وي الله وی کله چې موسی علیه السلام هغه مقرر وخت لراغی وکلمه ربه او خبرې وکړې د هغه سره رب د هغه حقیقي خبرې او حقیقي څنګه چې الله د شان سره ښایي خبرې ډېرې خوږې ولګېدې په موسی علیه السلام باندې نو په دې منځ کې یو مطالبه وکړه اگر که موسی علیه السلام ته پته وه چې داسې نشي کېدی خو د مطالبه یې ولې وکړه بې اختیاره بس د خولې نه دا خبره وته هلته الله دا خبرې په ډېرې خوږې ولګېدې قال رب ارني انظر الیک ووایي هغه یې ربه وښایه ما ته ځان چې وګورم تا ته یا الله ځان راته لږ وښایه قال الله ورته وویل لن تراني هېڅ چرې نشي لیدی ما په دنیا کې الله نه لیدی کېږي هېڅ چا نه دی لیدلی د اوسه پورې آخرت کې به مؤمنان نیکان خلک کینی الله دې موږ ته په آخرت کې د رب العالمین د دیدن نصیب کړي ولكن انظر الى الجبل مگر وګوره دې غر طرف ته فإن استقر مكانه بس کټینګ شو دې په خپل ځای فسوف تراني نو زر د چې وبوینې ما فلما تجلى رب نو هر کله چې راښکاره شو رب د هغه للجبل غر ته جعله دکا وګرځو هغه زره زره ده د الله د نور یو تجلی چې به پرېوته که نه اگر لاړ زری زری شو وخر موسی صیقا وپرېوتو موسی علیه السلام بېهوشه فلما افاق نو هر کله چې را بیدار شو قال وی سبحانک تبت الیک پاکی د تا لره توبه وباسم تا ته وانا اول المؤمنین او زه اول یم د مؤمنانو نه قال الله يا موسى اي موسى اني اصطفيتك على الناس يقينا ما تغور کړی په خلکو باندې برسالاتي وبكلامي پخپلو پیغاماتو پخپلو خبرو سره موسی علیه السلام غوره الله ولې غوره کړی په خلکو ځکه چې الله پیغامات خلکو ته رسولي الله ورسره خبرې کولې فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین نو ونیسه هغه چې در کومې تا ته او شه د شکر کوونکو نه وکتبنا له فی الالواح او لیکلي وو موږ هغه لره په تختو کې من کل شیء موعظه د هر شي نه نصیحت وتفصیلا لکل شیء او تفصیل دپاره د هر شي کمی تختې چې الله موسی علیه السلام له ورکړې وي تورات یې ول ورکړی و الله وی په هغې کې هر قسمه نصیحت د هر شي تفصیل به کې بیان شوی فخذها بقوه نو ونیسه دا په طاقت سره یعنی په دې به عمل کې وامر قومک یاخذو باحسنها او حکم کوه خپل قوم ته چې عمل وکړي په دې په ښایسته طریقې سره یاخذو ونیسي ترجمه خو دی چې ونیسي خو نیو مطلب د سره چې عمل وکړي په دې باندې سأریکم دار الفاسقین زر د چې وبښیم تاسو د کور د نافرمانو یعنی ګورئ چا چې د الله د احکامات ونه منل نو د هغه انجام به هم تاسو وینئ اوس الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې تکبر یو ډېره لویه ګناه ده او لوی جرم دی د الله بلکل نه دی خو ځکه چې تکبر د الله صفت دی نو چې کوم سړی په ځان کې تکبر راولي په لویو ګناه کې واقع شو د الله دومره بدي شي چې الله وله بیا هدایت هم نه ورکوي سأصرف عن آیاتي
زرد چې وبګرځومه د خپلو آیتونو نه الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق هغه کسان چې لوی کوي په ځمکه کې په ناحقه سره الله د خپلو آیتونو نه به واړو هدایت ورته نه میلاوي متکبر سړي له الله هدایت نه ورکوي وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها او کوینی دوی هره نښه د حق نو ایمان نه راوړي پاغې وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا او کوینی لاره د هدایت نو نه نیسي هغه د تکبر د لاسې نه نیسي وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا او کوینی دوی لاره د ګمراهۍ نو نیسي هغه لاره ذلك دا بدی وجه بأنهم كذبوا بآياتنا چې دوی به دروغجن ګڼل آیتونه زمونږ وکانو عنها غافلین او دوی د هغې نه بې پروا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة او هغه کسان چې دروغجنې ګڼل آیتونه زمونږ او ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد شو عملونه د هغوی هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدله به نه ورکړی کېږي هغوی ته مګر د هغې چې هغوی به کول خپلو اعمالو بدله به ورته میلاوي ګوره بل کار به یې دا شی موسی علیه السلام چې کله تور ته لاړ که نه ما خو تاسو ته ووایي چې د مصر په هغه غلامۍ کې دوی د غیر الله د عبادت سره عادت وو نو په دغه ټیم کې بیا سامري خبیث دوی له یو سخی جوړ کړو د هغه سخي نه به اواز راوتو او دوی د هغې په بندګۍ کې ونښتو واتخذ قوم موسی من بعده او جوړ کو قوم د موسی علیه السلام رستو د تلو د هغه نه من حلیهم د ګاڼو یا د کالو د هغوی نه عجلا سخی جسدا له خوار یو جوثه وه چې هغې لره آواز و دغه ورته دوي ده سامري دوی د بني اسرائیلو د فرعونیانو نه ځان له سره راغستي وو لکه دا به یې راغستو څه وخت دپاره استعمال به یې کړو بیا به یې ورکړو نه هغه سره اکالې او هغه ګاڼه دوی سره پراته وو نو هغه ورته دا خو لوی لوی بوجونه دي او دا خو ګناهونه دي او دا خو پردی مال لری وړی دلته ټولې جمع کړو د هغې نه سخی جوړ کړو دا سخي نه به اواز راوتو وجه دا و چې ده پکې هغه خاوره واچوله کومه خاوره چې د جبریل علیه السلام د اس د قدم لاندې راغلې وه کله چې فرعون تباه کول له راغلی و هغه خاورې راواغېسته هغې په دې سخي کوه چې به د هغې نه به اواز راوتو او دوی اواز چې راوځي جي اواز راوځي بس دې داسې عقیده ګډوډه چې اوس دوی نه وي مو او بله دا چې هلته مصر کې دوی عادت وي دې قصو سره خو الله څه ناشنا خبره وکړه الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا ای نه ګوري دوی چې یقینا د خبرې نشي کولی د دوی سره او نه خو ویشي دوی ته نیغه لاره اتخذوه وكانوا ظالمين ونیو دوی سخی په عبادت سره و دوی ظالمان ولما سقط في ايديهم او هر کله چې وغورځولی شو د دوی په مخ کې موسی علیه السلام راواغېستو هغه سخی دریاب ته غوځار کړو کله چې دا سخی د دوی په مخ کې غوځار کړی شو که نه ورأوا انهم قد ضلوا او پوه شو دوی چې بېشکه دوی ګمراه شوي دي قالوا ویوی لئن لم يرحمنا ربنا کچت رحم ونکی په موږ باندې رب زمونږ ویغفر لنا او بخانه ونکړه لنکونن من الخاسرین خامخا شو به موږ د تاوانیانو نه خو اوس الله هغه حالت ذکر کوي کله چې موسی علیه السلام راغی الله ورته هلته ووایي کوی تور کې وي قوم خو ستا د سخي بندګي شروع کړې موسی علیه السلام ډېر غصه کې راغی الله سوي ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا او هر کله چې راواپس شو موسی علیه السلام خپل قوم ته چې غوسه او غمجن و د الله په دین به غیرت کې ګورئ ښه دا یاد ساته موسی علیه السلام ولې غوسه و د الله په توحید غیرت کو قال وی بئس ما خلفتموني من بعدي بد دی هغه کار چې کړی دی تاسو وروستو زمانه اعجلتم امر ربکم ایا جلتی وکړه تاسو د وعدې د رب ستاسو نه والقى الالواح
او په تادۍ سره کېښودې تختۍ د تورات. او دې ځای کې ورته وایي چې ډېر بد کار م کړی دی کوم چې زما نه وروسته تاسو وکړو. تاسو څه وایئ چې د الله عذاب د باندې په تادۍ سره راشي؟ یا مطلب دا دی چې تاسو باندې د الله دا وعده 40 ورځې دومره اوږده شو چې صبر مو ونه کړو، شرک هم شروع کړو، نو بیا په تادۍ سره هغه تختۍ چې کومې د سره وي هغه غزار کړې. والقا کله د دې سره هم راځي چې په تادۍ سره یو شی یې یا غزارل. واخذ براس اخیه یجره الیه، او وینیو سر د خپل ورور او چې راښکودو یې ځان ته. هارون علیه السلام یې راټینګ کړو. قال ابن ان القوم استضعفوني، وی هارون علیه السلام ای د مور زویه یقینا دې قوم کمزوری ګڼلی ومه زه. وکادو یقتلونني، او نږدې و چې وجلی وی زه. فلا تشمت بي الاعداء، بس مه خوشحالوه په ما باندې دشمنان. ما دعوت کړی خو دوی زه کمزوری ګڼلم نه یې منله زما، نو بس نور غلی شه ما باندې د دشمنان مه خوشحالوه. ولا تجعلني مع القوم الظالمين، ومگر زه وما د قوم ظالمانو سره. قال رب اغفر لي ولأخي، وی موسی علیہ السلام ای ربا زما بخانو کما تا ورور زما تا. وادخلنا في رحمتك، او داخل که منگا بخپل رحمت کی. وانت ارحم الراحمين، او تدیر رحم کون کی، یا او تدیر رحم کون کی در رحم کون کنا. ان الذين اتخذوا العجل، یقینا کسان چې نیولی د سخی په عبادت سره. سینالهم غضب من ربهم، زرد چې وبرسي دوی ته غضب د طرف د رب د دوی. وذلة فی الحیات الدنیا، او ذلت په ژوند دنیوي کې. وکذلک نجزي المفترین، او دا شان بدله ورکوو موږ دروغ جوړونکو ته. والذین عملوا السیئات، او هغه کسان چې کړي بدیانې. ثم تابوا من بعدها، بیا توبه وباسي وروستو د هغې. وآمنوا، او ایمان راوړي. ان ربک من بعدها لغفور رحیم، یقینا رب ستا وروستو د دې نه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی. ولما سکت عن موسی الغضب، او هر کله چې په آرام شو د موسی علیه السلام نه غصه. اخذ الالواح، نو روایې غستې هغه تختۍ. غصې چې کله ختمه شوه که نه، نو بیا وي چې دا خو ماله الله تورات را کړی او ما سره تختۍ وي، لاړ هغه یې راواغستې. وفي نسختها هدى ورحمه، او په لیکلی شوي د هغې کې هدایت او رحمتو. للذین هم لربهم یرهبون، د پاره دا کسانو چې په هغوی چې هغوی د رب خپل نه یره کوي. موسی علیه السلام ځان سره 7 کسان روان کړو او لاړ د توبې ویستو دپاره چې په دوی باندې توبه وباسم الله ته ځکه چې د سخي بندګي کړې ده. هغه دوی هلته هم ګړې وړې شروع کړې. وی موږ موسی علیه السلام ته وی موږ دا نه منو چې الله تا سره خبرې کوي، الله دې موږ سره خبرې وکړي. بې ادبه و. الله بیا هلته یو زلزله راوسته، ټول یې مړه کړو. بیا موسی علیه السلام سوال وکړو، وی الله موږ مه رانیسه د دوی په دې کار. نو بس الله بیا راژوندي کړو. دغه واقعې ته اشاره په سورې بقره کې هم شوې وه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، او غوره کړل موسی علیه السلام د خپل قوم نه 70 سړي د پاره د وخت مقرر زمن. فلما اخذتهم الرجفه، نو هر کله چې ونیول دوی لره زلزلې. قال وی موسی علیه السلام رب لو شئت اهلكتهم من قبل وإياي، ای ربا زما کتا غوښتې نو تباه کړی به دې وې دوی مخکې د دې نه او زه. اتهلكنا بما فعل السفهاء منا، ایا تباه کوې یا هلاک کوې ته موږ لره په هغه کار چې کړی دی کم عقلانو زموږ نه. ان هي الا فتنتک، نه دی دا مګر امتحان دی ستا. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، گمراه کې ته په دې سره چا لره چې وغواړې او هدایت کې چا ته چې وغواړې. انت ولینا،
ته مددګارې زمونږ فاغفر لنا وارحمنا نو بخانه وکه موږ ته او رحم وکه په موږ وانت خیر الراحمین او ته ډېر غوره بخونکی یا او ته ډېر غوره د بخانه کوونکو نه واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة اولی که منگ لره پا دی دنیا کی خجون او پا آخرت کی خجون انا هدنا الیک یقینا منگ رجوع کردی تا تا پتوبی سرا یو وجه دادا یهودو تا یهود ولی وی انا هدنا الیک دوی که منگ راو پشوی اللہ تات نیو وجه دی نوم دی یهودو آقا دادا اگر که نوری وجه مشتی یو وجه دادا قالوا یالله عذابي أصيب به من أشاء عذاب زما رسوم دا چال رجو غوالما ورحمتي وسعت كل شيء او رحمت زما پراخ دے هر شیطا مخی موسیٰ علیہ السلام دا بنی اسرائیل دا گناہونو معافی وغوختا کن بعد آگین ورست دنیا و دا آخرت هر خیر وغوختو اللہ دا غدا دعا جواب ورکو چیزو خو گره پا گناهگارو کی چی چاله وغواړم عذاب ورکوم او د دې بنیاد په عدل او انصاف باندې الله وی زه چې چاله عذاب ورکوم کنه دا عدل او انصاف دی او چاته چې الله وغواړي الله وی زه معافي کومه خو مګر الله وی زما رحمت خو هر نیک او بد ټولو مخلوقاتو ته چې عام دی خو اهل د دې په اصل کې او خصوصا په آخرت کې هغه به څوک دي فسأكتبها للذين يتقون زرد چې وبلیکم دا د پاره دا کسانو چې یریږي د الله نه ویؤتون الزکا ورکوي زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون او هغه کسان چې دوی په آیتونو زمونږ ایمان لري په دې روانه آیتونو کې الله سبحانه وتعالی خبره اوس بیا دغه یهودو ته راتاوی کم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې وو چې دې کې دا خلک کوم د رحمت حقدار دي کوم چې په دې پیغمبر ایمان راوړی الذین یتبعون الرسول النبی الأمی هغه کسان چې تابعداري کوي د دې پیغمبر چې نبی دی امی دی امی هم پړ ته وایي امی هغه چا ته وایي چې نه وله لیکل ورځي نه وله لوستل ورځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لیکل ورتلو او نه وله لوستل ورتلو وجه دا وه حکمت پای کې دا و که چېرته دله لیکل او لوستل ورتلی نو بیا به خلکو ویلی چې د قرآن د ځان نه جوړ کړی سره د دې چې امي دی او بیا به هم خلکو دا اعتراض کړی نه که لیکل او لوستلو له ورتلی نو بیا به خلکو سوي نو دا هغه کامیاب خلک دي چې په دې پیغمبر پسې روان شي الذي یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل هغه چې مومي دوی تذکیره د هغه لیکلی شوي د دوی سره په تورات او انجیل کې یأمرهم بالمعروف حکم کوي دوی ته په نیکۍ سره وینهاهم عن المنکر او منع کوي دوی د بدۍ نه ویحل لهم الطیبات او حلالی دوی لره پاک شیزونه ویحرم علیهم الخبائث او حرامی په دوی باندې پلیت او ګنده شیزونه ويضع عنهم إصرهم او لري کوي د دونه بوجونه او درانه حکمونه د دوی والاغلال او سخت سزاګانې التي كانت عليهم هغه چې وي په دوی باندې مخکې ډېر داسې احکامو چې هغې کې تکلیف و مشقت پکې و الله سبحانه وتعالی هغه منسوخ کړی دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د راتلو سره او په دې دین کې الله هغه منسوخ کړی لکه ګوره هغوی په شریعت کې دا و چې د نفس په بدله کې به نفس وجني په دې کې دیت نه و په دې کې معافي نه لازم به وجني د خالي په ورځ باندې هر څه کار چې هغې کول حرام په هر اووم کال باندې وي فصل حرام که چا به خپل والدین ووهل یا به وکنځل نو هغه به وجلی کېدو سختې سختې سزاګانې و احکام الله وی دا پیغمبر ما دې دپاره در لېږلی چې دغه بوجونه کم شي تاسو نه فالذین آمنوا به بس هغه کسان چې ایمان یې راوړو په دې پیغمبر وعزروه او تعظیم یې وکړو د ده ونصروه او مرسته یې وکړه د ده
دا موږ باندې لازم دي. ګورئ تعظیم خو واضح دی، مرسته به یې څنګه کوو اوس؟ نو اوس به موږ د هغه د حدیثونو دفاع کوو، د هغه د حدیثونو مرسته به کوو. څوک چې د هغه په سنتو پورې خاندي، څوک چې په حدیثو پورې خاندي، څوک چې د حدیثو په کتابونو پورې خاندي، هغوی له به جواب ورکوو. واتبعوا النور الذي انزل معه، او تابعداري کړې ده د هغه رڼا چې نازله شوې ده د ده سره. اولئک هم المفلحون، دا کسان هم دوی کامیاب دي. قلت ووایا يا أيها الناس خلقوا إني رسول الله إليكم جميعا، یقینا زه پیغمبر د الله یم تاسو ټولو ته. الذي له ملك السماوات والأرض، اغا الله چې خاص هغه لره بادشاهي د اسمانونو او د ځمکې ده. لا اله الا هو، نشته حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. یحیي ویمیت، ژوندي کول کوي او مړه کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله، نو ایمان راوړئ په الله او په رسول د هغه. النبي الأمي، چې نبي دی امي دی. الذي يؤمن بالله وكلماته، هغه چې ایمان لري په الله او په کلمو د هغه. واتبعوا، او تابعداري وکئ د دغه پیغمبر. لعلکم تهتدون، دې دپاره چې هدایت ومومئ. چا ذهن کې به دا راشي چې یاره د بني اسرائیل به ټول داسې نافرمانه وو. نو الله وایي نه نه. ومن قوم موسی امه، او د قوم د موسی علیه السلام نه یو ډله وه. یهدون بالحق، چې بیان کوي د حق. وبه یعدلون، او په هغې باندې فیصلې کوي. اوچت مؤمنان پکې. وقطعناهم 12 أسباطا أمما، او جدا جدا کړل منګه دوی 12 خاندانونه. الله د یعقوب علیه السلام په دې 12 بچو کې او بیا د هغوی په دې بچو کې الله ډېر زیات برکات اچولي. نو د دوی د شمار چې ډېر زیات شوی و. د هغې دلاسې دوی تقسیم شو په 12 ډلو کې، په 12 خاندانونو کې، چې دوی په منځ کې اختلافات نه راځي. واوحینا الی موسی، او وحی وکړه منګه موسی علیه السلام ته. اذ استسقاه قومه، کله چې اوبه وغوښتې د هغه نه قوم د هغه. ان اضرب بعصاک الحجر، چې ووهه په امسا خپلې سره کاڼي لره ده. فانبجست منه 12 عینا، نو راوتې د هغې نه 12 چینې. قد علم كل أناس مشربهم، یقینا معلومه وه هرې ډلې ته ځای د څښو خپل. ور الله ولې 12 چینې روانې کړې چې دوی کې اختلافات نه وي، جنګ جګړې نه کوي. وظللنا علیهم الغمام، او سورې کړو منګه په دوی باندې وریځې په میدان تیه کې. وانزلنا علیهم المن والسلوى، او راولېږل موږ په دوی باندې تورنجبینه او مړزان. کلوا من طیبات ما رزقناکم، خورئ د پاک هغې نه چې درکړی دی موږ تاسو ته. وما ظلمونا، او ظلم نو کړی هغوی په موږ باندې. ولكن كانوا انفسهم يظلمون، مګر و هغوی چې په خپلو ځانونو به یې ظلم کوو. واذ قیل لهم اسکنوا هذه القريه، او کله چې ویلی شو دوی ته اوسېږئ په دې کلي کې. د دې وضاحت هم مخکې شوی په سوره بقره کې شوی چې کله دوی ته امر وشو چې بیت المقدس ته ورننوځئ. وکلوا منها حیث شئتم، او خورئ د هغې نه کوم ځای چې خوښه شي ستاسو. وقولوا حطه، ووایئ ټکی د حطه. ودخلوا الباب سجدا، او ورننوځئ دروازې ته عاجزي کوونکي. نغفر لكم خطیئاتکم، بخانه به وکو تاسو ته د ګناهونو ستاسو. سنزید المحسنین، زر ده چې زیات بکو نیک عمل کوونکو لره.
فبدل الذين ظلموا منهم قولا نو بدل کی واغستا کسانو چې ظلم کړو د دوی نه وینا لره غیر الذي قيل لهم سوا دا غینه چې ویل شوی دوی ته وضاحت سوره بقره کې شو چې دوی حته ټکي په ځای باندې حنته شروع کړه او الله ته وی چې کله تاسو ورننوځي په دروازه نه عاجزي به وکړي او دوی عاجزي ونه کړه بدلې سوا فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون نو راولېږو موږ په دوی باندې عذاب د اسمان نه په دې وجه چې دوی به ظلم کوو الله په طاعون بیماریانې راوستي د هغې دلاسه الله راونیو د دوی نافرماني دلاسه واسألهم عن القرية وتپوسو که د دوی نه په باره د کلي کې التي كانت حاضرة البحر هغه کلی چې و نږدې دریاب ته دلته اوس د دوی بله نافرماني الله بیانوي او بله بد اخلاقي د دوی بیانوي بد سلوکي بیانوي هغه د بحر قلزم په غاړه باندې یو کلی و د یهودي کلی و په دې کې ټول د یهود اوسېدو بعضو مفسرینو لکه عبدالله بن عباس رضی الله عنه مبوي د دې کلي نوم ایلات دی چې دا د بحر قلزم په غاړه دی او نن سبا دا د دغه ځای کې د بني اسرائیلو بندرګاه واقع ده دغه کلي کې د یهود به اوسېدونو الله په دوی باندې د خالي د ورځې د میانو ښکار حرام کړی دا امتحان و د الله امتحان نه دیسي او سبحان الله ما تاسو ته سورة المائده کې دا خبره کړې وه چې الله یو شی منه کړي به یې سړي ته نږدې هم کړي او ډېرې کړي په دغه هفتې پورې زه میان ډېر راتلو د دریاب په دې سر بله پاسه ښکارېدو په نورو ورځو کې به نه دوی په دې امتحان کې ناکامه شو صبر یې ونه کړو نو دوی چل وکړو چې د خالي په ورځ یې داسې چل به وکړو چې د جمعې په ورځ به په اوبو کې جال ور واچو او بیا به یې د اتوار په ورځ هغه راوچت کړو او دا به وایي نه نه جي وي مونږ خو ښکار نه دی کړی هفتې په ورځ خو مونږ ښکار نه کوو دا چل ولې شروع کړو نافرماني وکړه الله وایي تپوس دې وکړه د هغه کلي په باره کې اذ یعدون فی السبت کله چې د حد نه تېروتل هغوی په ورځ د خالي کې اذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا کله چې راتلل هغوی ته میان د هغوی په ورځ د خالي د هغوی کې ښکاره ویوم لا یثبتون لا تأتیهم او کله چې به ورځ د خالي نه وه په دوی باندې نه به راتلل دوی ته میان دغه شان کذلک دغه شان نبلوهم یا كذلك دا غير سريع كذلك نبلوهم كذلك نبلوهم دا شان امتحان کو من بدوی باندې بما كانوا يفسقون بسبب دا غير چې دوی بنا فرمانی کولا وإذ قالت أمة منهم او کله چې یو ډلې د هغوی نه لم تعظون قوما الله مهلكهم ولې نصیحت کوئ تاسو هغه خلکو ته چې الله تبا کوونکی د هغوی دی او معذبوهم عذابا شدیدا یا عذاب ورکوونکی دی هغوی ته سخت عذاب په ورځو کې چې کله دوی دا کار شروع کړو که نه نو نیکانو خلکو به دوی منع کول مه کوئ دا کار مه کوئ دا دوکي دي دا دړاکي دي الله به م راونیسي الله به ته به غضب کړي شي دا نصیحتونه به ورته کول نو دویمه ډله پکې څوک وه یو ډله خو د خیرخوا دي دا نصیحت یې چې کوو دویمه ډله هغه ده چې هغوی دا ګناه نه کوو خو منع کول هم نه نو دې نیکانو خلکو ته یې وی څه سادهګانې یې دوی ته اوس سره نصیحتونه کوئ الله یې سیم تباه کړي غلی شئ هغوی ډېره ښکلې خبره وکړه هغه نیکانو خلکو قالو وی هغوی معذرة الى ربکم دا ځکه کوو دپاره د عذر پیش کولو رب ستاسو ته ولعلهم یتقون او دې دپاره چې دوی بچ شي د دې ګناه نه قیامت په ورځ که الله تپوس وکړي نو بیا که دوی نه مني نه دي مني خو چې زموږ خو غاړه ازادي که نه فلما نسوا ما ذکروا به نو هر کله چې هیره کړه دوی هغه خبره چې نصیحت ورکړی شوی دوی ته په هغې سره کومو چې زیاتې کوو هغه نصیحت یې ونه منو که نه انجینا الذین ینهون عن السوء
نو نجات ورکو منګ هغه کسانو ته چې منه به یې کوله د بدۍ نه واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس او راونیول منګ هغه کسان چې ظلم یې کړی و په سخت عذاب سره بما كانوا يفسقون په سبب د دې چې هغوی نافرماني کوله. ګوره دلته فایده ما خو چې دا خلک درې ډلو کې تقسیم شي. یو هغه نیکانو چې نصیحت یې کوو، دویم هغه چې د ګناه کې واقع و، درېیم هغه چې د نیکانو ته وي نصیحت ورته مه کوئ. ګناه یې نه کوله خو نصیحت ورته مه کوئ. الله دې کوي ما هغه ډله کامیاب کړه او هغو له مې نجات ورکړو، کومو چې د ګناه نه منع کوله هغوی له یې صرف کامیابي ورکړه. او د هغه بلې ډلې تذکیره پکې راغله، دویمه خو تباه شوه چې هغو باندې سخت عذاب راغی. درېیمه هغه نیکي د ګناه کې نه واقع، خو دا وایي چې دوی مه منع کوئ، د هغوی تذکیره رانله، علماء هغوی وسلم تباه شو. نو دا دلیل دی په دې باندې چې کله یو معاشره کې امر بالمعروف او نهي عن المنکر کیږي، نصیحت کیږي، د ښه کار او د بد کار نه منع کیږي، هغه معاشره باندې الله داسې عذاب نه راولي عام چې ټول تباه کوي. فلما عتوا عما نهوا عنه، بس هر کله چې نافرماني وکړه هغوی د هغې نه چې منع شوي وو د هغې نه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، نو وویې موږ هغوی ته شئ شادوګان ذلیلا. وإذ تأذن ربك، او کله چې اعلان وکړو رب ستا، لیبعثن علیهم الى یوم القیامه، خامخا رالیږم به په دوی باندې تر ورځ د قیامت پورې، من یسومهم سوء العذاب، هغه څوک چې رسوي به دوی ته بد عذابونه. الله د دوی دغه سرکشۍ د لاسه الله دا اعلان وکړو چې د قیامت پورې به دوی ذلیل او رسوایي. د بني اسرائیلو په نصیب باندې د ذلت او رسوایي ورسېد. د دنیا نور قومونه به همیشه په دوی باندې قسمه قسم مصیبتونه او امتحانونه وراچي. یعنی وی اول پر بخپل موسی علیه السلام اوه کاله پورې دوی نه ټکس وصول کړی، بیا بختنصر باچا په دوی باندې راغلی او څومره ظلمونه ورسره کړي، سړي ورله قتل کړي وو، ښځې او بچي ورله وینځې او غلامان یې جوړ کړي وو، په دوی جزیه یې ښودې وه. بیا مختلف قومونه نور راغلي دي، که یوناني، کشداني، کلداني، د هغې هغه باچایان د دوی نه غلامان جوړ کړي وو، ذلت او رسوایي دور په دوی باندې چلېدو د عیسی علیه السلام د پیدایشه پورې. بیا رومیانو قبضه وکړه. دغه اعلان دی چې الله کړی چې قیامت پورې به په دوی باندې داسې خلک راځي چې دوی له به سخت سخت عذابونه ورکوي، دوی به شرموي. ان ربک لسریع العقاب وانه لغفور رحیم، یقینا رب ستا خامخا زر عذاب ورکوونکی دی او یقینا هغه خامخا بخونکی رحم کوونکی دی. صرف دا خبره به نه کوي چې الله بخونکی دی، الله عذاب هم ورکوي، دواړه یو ځای ذکر کړي. د الله نه به تمم ساتي او د الله نه به یریږي. وقطعناهم فی الارض امما، او تس نس کړل موږ دوی په ځمکه کې مختلفې ډلې، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، بعض د دوی نه نیکان او بعض د دوی نه سیوا د دې نه وو. په هر زمانه کې دوی یو شان خو نه ټول، بعض پکې ښه خلک هم تېر شوي دي، د خپلې زمانې په پیغمبرانو ایمان راوړی، او بعض پکې داسې مو چې ایمانونه یې نه دي راوړي. وبلوناهم بالحسنات والسیئات، او امتحان وکړو موږ په دوی باندې په خوشحالو او تکلیفونو سره، قسمه قسم حالات الله ما پرې راوستي دي، لعلهم یرجعون، دې دپاره چې دوی راوګرځي. فخلف من بعدهم خلف، بس را پیدا شول وروستو د دوی نه ناکاره خلک. اوس اشاره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانې هغه بني اسرائیلو ته ده چې هغه وروستني چې کم پاتې شو او هغوی ته په میراث کې دا خبره پاتې شوه، هغه بیا ډېر بد خلک وو. څنګه ورثو الکتاب، په میراث کې واغستو تورات دوی ته پاتې شو، که نه مشران چې لاړ شي خو بیا کشرانو ته خبره پاتې شو. دا ډېر بد خلک وو. ولې یاخذون عرض هذا الادنى، اخلی سامان د دې ذلیله ژوند، پیسې به یې اخستې، رشوتونه به یې اخستو، د الله دین به بدلو را بدلو په پیسو. ویقولون سیغفر لنا، او وی دوی زر ده چې بخانه به وکړی شي موږ ته. اره وی دا کار کومه
د پلاني نه به پیسې والم د الله د دین احکام به بدل را بدل کړم بیا به وي توبه وباسم ښه چې کله توبه به وویسته دا توبه خو د زړه نه وه که نه دا توبې د زړه نه وه نو الله څه وایي وان یأتیهم عرض مثله یأخذوه او که راشي دوی ته نور سامان په شان د هغې نو اخلي هغې لره هم توبې د زړه نه ده دا خاصې وختي طور دوی دا خبرې کوي الم یوخذ علیهم میثاق الکتاب آیا نو اغستی شوی د دوی نه کلک لوز په کتاب کې په تورات کې دا لوز نه دی اغستی شوی الا یقولوا علی الله الا الحق چې نه به وایي دوی د الله په باره کې مګر حقه خبره ودرسوا ما فيه او لوستلی دي دوی هغه حکمونه چې په کتاب کې دي والدار الاخرة خیر او کور وروستنی ډېر غوره دی جنت للذین یتقون دا کسانو دپاره چې یریږي د الله نه الله دې مبارکه میاشت کې موږ ته نصیب کړي افلا تعقلون آیا نو عقل نه لرئ تاسو والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة او کسان چې منګولې لګوي په کتاب یعنی عمل کوي واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه انا لا نضيع اجر المصلحین یقینا موږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو څوک چې اصلاح کوي دین بیانوي خیرخواهي کوي د امت او د مسلمانانو الله وایي زه نه ضایع کومه واذ نتقنا الجبل فوقهم او کله چې راپورته کوو موږ غر د پاسه د دوی دا ما تاسو ته ذکر کړی په سوره بقره کې چې کله موسی علیه السلام هغه اویا کسان کوی تور ته بولیو او یا الله چې کله موسی علیه السلام له تورات ورکو او لوځې ترې واغستو چې په دې به عمل کوئ نو دوی وایي چې دا خو ډېر ګران کار دی موږ یې نه شو دا ډېر ګران احکام دي الله په دوی باندې دا غر له پاسه راوچت کړو څه لپاره چې دوی ویریږي او د دې لوز هغه اهمیت او احساس یې په زړونو کې راشي نو دوی په هغه ټیم کې په سجده پرېوتل وإذ نتقنا الجبل فوقهم او کله چې راپورته کړو موږ په دوی د پاسه غر كأنه ظلة گویا کې دا وریځ وه دا غر په دوی باندې چې له پاسه لکه وریځ یا چترۍ وظنوا انه واقع بهم او یقین کو دوی چې بېشکه دا راپرېوتونکی دی په دوی باندې ویرېدو سخت خذوا ما آتیناکم بقوه موږ ورته ووې ونیسئ هغه څه چې درکړي دي موږ تاسو ته په طاقت سره واذکروا ما فیه لعلکم تتقون او یاد کوئ هغه څه چې په دې کې دي دپاره د دې چې تاسو تقوا واله شئ اوس الله سبحانه وتعالی د بني اسرائیلو واقعات نور نه بیانوي دې صورت کې بني اسرائیلو واقعات ختم شو اوس به الله عامه خبره کوي لکه څنګه چې الله د بني اسرائیلو نه لوزونه اخیستي وخت په وخت چې بندګي به صرف د یو الله کوي نو الله وایي صرف د بني اسرائیل نه بلکې ما د ټول انسانیت نه د آدم علیه السلام د ټولو بچو نه دا لوز اخیستی دی وإذ أخذ ربك من بني آدم او کله چې واغستو رب ستا د بني آدمونه من ظهورهم د شاګانو د هغوی نه ذریتهم اولاد د هغوی واشهدهم على انفسهم او ګواهان یې کړل هغوی په ځانونو خپلو الستو بربکم چې آیا نه یم زه رب ستاسو قالو وی هغوی بلا ولې نه شهدنا ګواهي کوو موږ وګوره الله وایي چې په هغه ټیم کې ما دا ټول ګواه کړي دې یو مطلب دا دی چې الله سبحانه وتعالی د آدم علیه السلام د هغه ټولو بچونه په عالم ارواح کې د لوز اخیستی دی زه ستاسو رب یم که نه یم ټولو ویلي دي او موږ ټولو دا ویلي چې او ته زموږ رب یا دې کې بعض علما دا معنی هم بیانوي دواړه پکې دننه راځي چې کله الله د انسان پیدا کړي نو دله داسې عقل ورکړی او داسې عقلي دلایل ورته وښیي چې دې فطرتن دا مني چې یوازې یو اله یو الله یو معبود د عبادت حقدار دی دا یو قسمه لوز شو دا دواړې خبرې پکې دننه رالي ښه الله ولې داسې کړي دي ان تقولوا یوم القیامه چې ونه وایي په ورځ د قیامت انا كنا عن هذا غافلین
چې یقینا موږ د دې خبرې نه ناخبره وو او تقولوا یا ونوایي انما اشرك آباؤنا من قبل چې یقینا شرک کړو پلارانو زمونږ مخکې وکنا ذریة من بعدهم او موږ بچي وروستو د هغوی نه افتهلكنا بما فعل المبطلون آیا نو هلاکې ته موږ په هغه کار چې کړی دی باطل پرستو وکذلک نفصل الآیات او دغه شان په تفصیل سره بیانو موږ آیتونه ولعلهم یرجعون او دې دپاره چې دوی راوګرځي الله ته واتل علیهم نبأ الذي آتیناه آیاتنا او بیان که په دوی باندې خبر د هغه چا چې ورکړي وو هغه ته موږ آیتونه خپل اوس الله د بني اسرائیلو د یو مولا مثال بیانوي چې عالم خو په خپل علم عمل ونه کړو الله ګمراه کړو ذلیله شو ځکه چې دنیا یې زوروره کړه عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د آیت د بلعام بن بعور په باره کې دی دا د موسی علیه السلام په زمانه کې و د بني اسرائیلو یو شخص و تورات علم یې لرو ډېر تکړه سړی و ډېره پوهه الله ورکړې وه خو د دنیوي فایدو د لاسې دغه هر څه نه انکار وکړو د کفر لارې اختیار کړه والعیاذ بالله د عام د هر هغه ملا ته چې علم وسلې او عمل پې نه کوي او هر هغه قاري ته چې په قرآن پوهه او عمل پې نه کوي الله وی بیان که دوی ته خبر د هغه چا چې ورکړي وو موږ هغې ته ایتونه خپل فانسلخ منها نو ووتو د هغې نه عمل یې پې ونه کړو که نه دې ته وته وایي د ایتونو نه فاتبعه الشیطان نو ورپسې شو شیطان فکان من الغاوین نو شو د ګمراهانو نه ولو شئنا لرفعناه بها او که چېرته غوښتې موږ به خامخا پورته کړی به وې موږ هغه په دې سره ولكنه اخلد الى الارض مگر هغه مایله شو ځمکې ته مراد دی ځمکې مراد دنیا ده الله وي موږ به په دې دین اوچت کړی وی عزت به موله ورکړی وی هر څه به موله ورکړی خو هغه ظالم په دنیا پسې روان شو واتبع هوا او روان شو په خپلو خواهشاتو پسې فمثلوه كمثل الكلب نو حال د ده په شان د حال د سپي دی ګوره الله اکبر عالم چې با عملی او تقواداری او حق پرسی الله تذکره د خپل نوم سره کوي شهید الله سورة آل عمران کې موږ ذکر کړو کنه هلته الله و اولو العلم چې کله با عملی او چې کله بې عملی شي او علم باندې عمل نه کوي او دنیا پرست شي دا نصیحت زما ټولو دي قاریانو او مولیانو ته دي دنیا پرستو ته چې قاریتوب او مولاتوب او د الله کتاب او د حدیثونه او د دین تجارت جوړ کړی چې کله دی بې عمله شي نو بې مثال د سپي په شان دی بې مثال د سپي دی وګوره الله وایي کمثل الکلب په شان د حال د سپي ان تحمل علیه یلهث که حمله کې ته په هغه نو جبر اوباسي او تترکو یلهث او که پرېږدي هغه نو جبر اوباسي یعنې دې انسان سره که مال زیات شي او که کم واعظ او نصیحت ورته کوي او که نه کوي خو ګمراه دی هر وخت کې به دی د الله نافرماني کوي لکه شپې که ته ورته سوی او که ته نه خو ژبه یې بار پرتی ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا دا مثال داغه قوم دی چې دروغجن ګڼي آیتونه زمونږه فقصص القصص بس بیان که دا بیان لعلهم يتفکرون د دې دپاره چې دوی فکر وکړي ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا بد دی په مثال کې هغه قوم چې دروغجني کړل آیتونه زمونږه وانفسهم كانوا يظلمون او د خپلو ځانونو سره به هغوی ظلم کوو من يهدي الله فهو المهتدي چاته چې هدایت وکړي الله نو هماغه هدایت موندونکی دی الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي ومن یضلل او چا لره چې ګمراه کړي فاولئک هم الخاسرون نو دغه کسان هم دوی تاوان واله دي اوس الله د ګمراهۍ اسباب بیانوي د ګمراهۍ څه اسباب دي دا خلک چې جهنم ته ځي ولې به ځي ځکه چې دوی به سوچ نه یې کړی دوی به فکر نه یې کړی
ولقد ذرأنا لجهنم او یقینا پیدا کړي دي موږ د جهنم د پاره كثيرا من الجن والانس ډېر د پیریانو د انسانانو نه. ګوره ولې جهنم ته لاړ؟ لهم قلوب لا يفقهون بها دوی لره زړونه دي چې نه پوهېږي په هغې سره چې ته سوچ نه دی کړی. ولهم اعین لا یبصرون بها او دوی لره داسې سترګې دي چې لیدل نه کوي په هغې سره. ولهم آذان لا يسمعون بها او دوی لره داسې غوږونه دي چې اورېدل نه کوي په هغې سره. اولئک کالانعام دا کسان په شان د څاروو دي. بل هم اضل بلکې دوی ډېر بې لارې دي د هغوی نه. څاروي دي ښه دي، څاروي خو بیا هم د الله نافرماني نه کوي که نه، او دوی په کفر کې او په ګناهونو کې پراته دي. اولئک هم الغافلون دا کسان هم دوی ناخبره دي. اوس الله پنځه اسباب بیانوي چې د انسان نه غفلت وباسي او عقلمندي پکې راځي. نو یوه ده چې ته به د الله نه دعاګانې غواړې، دغه شان د حق طرف ته به دعوت ورکې، په خپله به په حق روانې، او د پیغمبرانو په باره کې به سوچ کې، په اسمانونو او په ځمکه کې به سوچ کې. دغه عمل دی چې په دې سره انسان د غفلت نه وځي. ولله الاسماء الحسنى او خاص الله لره نومونه دي ښایسته نومونه. فدعوه بیا نو دعا غواړئ د هغه نه په وسیله د هغې سره. دغه اولنی سبب دی که دعا غوښته. ګوره جایز وسیله په درې قسمه ده. یوه الله ته د الله نومونه وسیله کول، دویم الله ته خپل نیک عمل وسیله کول، دریم یو ژوندي نیک عمله سړي ته ویل چې زما لپاره دعاګانې وغواړه. دا جایز دی. وذروا الذین یلحدون فی اسمائه او پرېږده یا کسان چې کوږوالی کوي په نومونو او صفتونو د الله کې الحاد کوي. د الله نوم او صفت مراد به یوي، الله به د یوې خبرې دپاره بیان کړی او دی به د خپلې معنې راوباسي. یو کله تشبیه کوي، یو کله د الله مثالونه به بیانوي، او کله به د الله نه صفات نفي کوي، او کله به له معنې بدلی را بدلی. الله وایي دوی پرېږدئ. سیجزون ما كانوا يعملون زر ده چې بدله به ورکړی شي دوی ته د هغه عملونو چې دوی یې کوي. وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون او د هغه چا نه چې پیدا کړي دي موږ یو ډله ده چې بیانې خلکو ته حق او په هغې سره فیصلې کوي. حق پرست خلک شتي. والذین کذبوا بآیاتنا او هغه کسان چې دروغجن ګڼي آیتونه زمونږ. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون زر ده چې په چل چل به یې راونیسو د هغه ځای نه چې نه به پوهېږي. په چل چل رانیودي سي چې انسان په دې پوه نه شي چې الله ما رانیسي، یا الله ما ته په غضب کې دی. خو مزید چرچې کوي एकदम په عذاب راشي. الله یې ته موږ ساتي. واملی لهم او مهلت ورکوم دوی ته. ان کیدی متین یقینا چل زما مضبوط دی. دقه مه وایي چل د الله. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه آیا فکر نه کوي دوی چې نشتي په ملګري د دوی هېڅ لیونتوب یا پیریان. سوچ دې وکړي که نه خپل ملګري په باره کې. ملګري د مراد پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. پکار دی چې د مکې والا وګوري چې دا سړی دوی سره پاتې شوی نه دی پوخان. کم ځای کې دي په ده باندې پیریان او کم ځای کې دی لیونتوب په ده باندې. ان هو الا نذیر مبین نه دی دا مګر یره ورکوونکی دی ښکاره. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض آیا نه ګوري دوی په باچایي د اسمانونو او د ځمکه کې. وما خلق الله من شيء او هغه چې پیدا کړي دی الله د شیزونو نه. پکار دی چې سوچ وکړي. دعوت ګوره الله کافرانو ته ورکوي چې راشئ په دې ځمکه او اسمان کې او د الله په دې باچایي کې سوچ وکئ. د توحید نښې به وینئ او په دې خبره کوم سوچ وکئ. وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم او په دې کې چې کیدی شي ای به رانږدې شوي نیټه د مرګ د دوی. سوچ وکئ کیدی شي ګوره مرګ رانږدې او مړه به شي په دې حال کې ولاړ به شي بیا به تباه شي. ګورې فبأي حديث بعده يؤمنون نو په کومه خبره وروستو د دې قرآن نه به دوی ایمان راوړي. من یضلل الله فلا هادي له
هغه څوک چې الله یې ګمراه کړي نو نشته هېڅوک هدایت کوونکی هغه ته. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او پرېږدي دوی لره په سرکشۍ د دوی کې پریشانه. وخت په وخت به کافرانو تپوس کوو قیامت به کله راځي او کله به راځي، هسې مذاق به یې کوو. یسألونک عن الساعة ایان مرساها تپوس کوي دوی تا نه په باره د قیامت کې چې کله به یې ودرېدل د هغې کله به راځي. قل ته ورته ووایه انما علمها عند ربي یقینا علم د قیامت زما د رب سره دی. لا یجلیها لوقتها الا هو نه به راښکاره کوي هغې لره په وخت د هغې مګر الله ته صرف پته دی چې کله به راځي. حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ته هم دا ویلي وایي زه ګوره دې نه یم خبر چې کله به راځي قیامت، ولکني سأخبرک عن اماراتها نښې راته معلومې دي چې الله ورته ښولي. نو دې ځکه هم دقه جواب شو چې ما ته هېڅ پته نشته، الله به یې راښکاره کوي په خپل وخت کې. ثقلت فی السماوات والارض درنه ده په اسمانونو او ځمکه کې. دا اوس الله خپل پیغمبر ته دا طریقه ښوولې ده چې کله هم دوی تا نه تپوس وکړي نو ته ورته دقه ووایه چې دا خبره د دې علم نه ما سره شتي او نه په ځمکه او اسمانونو کې چې څوک اوسېږي د هغوی سره هېڅ چا سره نشته. لا تأتیکم الا بغته نه به راځي تاسو ته مګر ناڅاپه. یسألونک کأنک حفی عنها تپوس کوي دوی ستا نه ګویا کې ته تلاش کوونکی د هغې تا نه خو داسې تپوسونه کوي لکه ته چې پې پوه یا لکه تا ته چې دې خبرې علم وي، حالانکې الله دا علم چاله نه دی ورکړی. ان الله عنده علم الساعه سورة لقمان کې الله وایي د قیامت علم کله به راځي دا خاص د الله سره دی. قل انما علمها عند الله ويقينا علم د هغې د الله سره دی ولكن اکثر الناس لا يعلمون او مگر ډېر د خلکو نه پوهېږي. کله به مشرکانو دا هم وي که ته په رښتیا پیغمبر یې نو ته د راروانې زمانې خبر موږ له راکړه، کم شی به ګرانېږي کم به ارزانېږي، د غیبو خبرې موږ ته بیان کړه، دا وکړه دغه وکړه. قل ته ورته ووایه لا املک لنفسي زه اختیار نه لرم د خپل ځان دپاره نفعا ولا ضره د فایدې او نه د ضرر الا ما شاء الله مګر هغه چې الله یې وغواړي. اوس ګوره دا ښکاره واضح دلیل دی د دغه بریلیانو قبر پرستو صوفیانو دپاره دا چې پیغمبر ته رامدد شوی. زما دې کتونکو ته اورېدونکو ته دا درخواست دی چې دا صورت اعراف دی 188 نمبر آیت ته ځان سره نوټ کوي. ښه واضحه الله پیغمبر ته وایي پیغمبره دې خلکو ته ووایه چې ګوره زما په لاس کې زما د خپل ځان دپاره څه نشتي، د خپل ځان دپاره. ولو كنت اعلم الغیب او که چېرته زه پوهېدې په غیبو باندې لاستکثرت من الخیر خامخا ډېر به حاصل کړی وی ما د فایدو نه د ځان دپاره مې فایدې ډېرې کړی وی که نه. وما مسني السوء او نه به ویره رسېدلی ما ته هېڅ تکلیف ان انا الا نذیر وبشیر نه یم زه مګر یره ورکوونکی او زیری ورکوونکی یمه لقوم یؤمنون دپاره دغه قوم چې ایمان راوړي. اوس الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره کوي چې زه هغه طاقتور ذات یم چې دا مخلوقات ما پیدا کړی دی، دا انسانان ما د یو آدم علیه السلام نه پیدا کړي دي. بیا الله د مشرک هغه ناشکري بیانوي او د هغه کردار بیانوي چې هر څه له ورکوي الله او دی کوي څه. هو الذي خلقكم من نفس واحده الله غزات چې پیدا کړي یې تاسو د یو نفس نه وجعل منها زوجها او ګرځولی دی د هغې او ګرځولی د هغې نه بیبي د هغه آدم علیه السلام و بیبي حوا پیدا کړه لیسکونه الیها دې دپاره چې ارام وکړي هغې ته. ګوره ښځه دې دپاره ښځه خاوند دې دپاره چې د یو بل سره د ارام او د سکون او د مینې محبت ژوند تیر کړي. اوس الله د یو مشرک حال بیانوي. ګوره د مشرک دی حال ته او به سوچ وکړي نن سبا حالاتو کې. فلما تغشاها نو هر کله چې پټه کړه هغه څنګه دا کنایه د دې چې کله ورسره کوروالی وکړو د مشرک چې کله د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو حملت حملا خفیفا
نو حمل یې واغستو په حمل سپک سره ماشوم یې په خېټې شو هغه اولني ورځې دا سپک حمل فمرت به نو تله راتله د هغې سره فلما اثقلت نو هر کله چې درنه شوه هغه حمل غټ شو او د پیدایش ورځې هغه نږدې شوې دعوا الله ربهما دعا وکړه دواړو د الله نه ربهما چې رب د دوی دی لئن آتیتنا صالحا کراکو تا موږ ته روغ رمټ بچې لنکونن من الشاکرین خامخا شو به موږ د شکر کوونکو نه ګوره دی پر یادونو څومره ظالمان دي فلما آتاهما صالحا نو هر کله چې ورکو دوی ته الله روغ رمټ بچې جعلا له شرکاء فیما آتاهما نو ګرځول دواړو الله لره شریکان باغه بچي کې چې ورکړی دی دوی ته نه وي دا خو دې کې چې دی پلانی بابا پکې دا کړي او دا د پلانی بابا د برکت او د پلانی در او د پلانی دربار د برکته الله وی ظالمانو د اوسې پورې م چغې والي د اوسې پورې م چغې والي چې نیکمله بچی راکه او اوس چې دی نه شریکان پکې ما سره جوړوئ فتعالى الله عما يشركون نو چته الله دا غینه چې دوی ورسره شریکان جوړي ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون اي دوی شریکي هغه چا لره چې نشي پیدا کولی هیڅ شی او دوی پیدا کړی شوي دي نو د څوک د الله سره شریکان کړو مخلوق یې راواغستو چې هغه په خپله پیدا کړی شوی دی هغه د الله سره شریک ولا يستطيعون لهم نصرا او طاقت نه لري دوی لره د مرستې کولو ولا انفسهم ينصرون او نه د ځانونو خپلو سره مرسته کولی شي وان تدعوهم الى الهدى او کرو بلی تاسو دوی لره لار ښودنې ته لا يتبعوکم نو تابعداري نه کوي ستاسو دې کې یو معنی دا ده که مشرکان خپلو بوتانو او معبودانو ته د هدایت اواز ورکړي که نه نو هغوی د دوی تابعداري نشي کولی سواء علیکم برابر ده بتاسو ادعوتموهم ام انتم صامتون کرابلی دوی لره یا چوپیی او رخواسی مغوینا ان الذين تدعون من دون الله یقینا هغه کسان چې رابلی تاسو په حاجتونو کې سوا د الله نه عباد امثالکم دا بندگان دي ستاسو په شان فدعوهم بس روبلی دوی فليستجيبوا لكم نو قبول دکړي بلنه ستاسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی کولاو چیلنج د مشرکانو ته روبلی ستاسو دا خبره دی قبوله کړي الهم ارجل یمشون بها ای دوی لره خپې شتي چې مزلو کې باغې ام لهم ایدي یبطشون بها یا د دوی لاسونه شتي چې رانیولو کې باغې سره ام لهم اعین یبصرون بها یا د دوی سترګې شتي چې لیدلو کې باغې سره ام لهم آذان یسمعون بها یا د دوی غوږونه شتي چې اورېدلو کې باغې سره نشتي چې دا هېڅ نشتي نو به تاسو چاته ولاړ یې اسې بوت ته ولاړ یې د خاورو ډیري ته ولاړ یې قل ادعوا شركاءكم ويروا بلي شريكان ستاسو ثم كيدوني فلا تنظرون بیا چل جوړ کوي ماته او مهلت مرا کوي ماته راشي مقابله وکړي ما سره زه او مهلت هم مرا کوي اوس الله وایي چې زه ای پیغمبر دوی ته ووایه دا زه چې دومره کولاو چیلنجونه در کوم او نه یېرېږم تاسو نه که نه د هغې وجه ده وجه څه ده ان ولي الله الذي نزل الكتاب یقینا دوست زما الله دی هغه ذات چې نازل کړی د کتاب وهو يتولى الصالحین او هغه دوستي کوي د نیکانو سره والذین تدعون من دوني او هغه کسان چې رابلی تاسو سوا د الله نه لا یستطیعون نصرکم هغوی طاقت نه لري د مرسته کولو ستاسو ولا انفسهم ینصرون او نه د خپلو ځانونو سره مرسته کولی شي وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا او کرو بلی تاسو دوی لرا لار خودنی تا نو ناوری دوی یعنی که تاسو دوی سمی لاری او سفایدی تر اغواړي نو دوی ستاسو خبره نشي اوریدي او چې ستاسو هغه نشي اوریدي او تاسو فایدې تر اغواړي مدد خو به لري خبره وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون او ینی بته دوی چې ګوري بته او حال دا چې دوی نه یني اوس کې سړی چې زمونږ معبودانو سترګې دي
لکه د مشرکانو چې د بوتانو کې جوړې کړي که غټ غټ سترګې ورې جوړې کړي الله وایي داسې سترګې دي ورې تا ته به هسې دي ښکاري چې دی تا ته ګوري خو ګوره لیدی نه شي. اوس الله سبحانه وتعالی د صورت په دې اخره کې د دعوت طریقه بیانوي چې داعي له دا کارونه لازم دي. خذ العفو وامر بالعرف، په معافۍ باندې عمل کوه. ونیسه معافي دی ترجمه ده، ونیسه معافۍ دغه مطلب دی چې په معافۍ باندې عمل کوه. خذ العفو وامر بالعرف، ونیسه معافي او حکم کوه په نیکۍ سره. واعرض عن الجاهلین، او مخ واړوه د جاهلانو نه. واما ينزغنك من الشیطان، او که ورسي تا ته د شیطان نه نزغ څه وسوسه، فاستعذ بالله، نو پناه غواړه په الله سره. انه سمیع علیم، یقینا هغه اورېدونکی پوهه دی. شیطان به قسمه قسم وسوسې تا ته راچي، تا به غوسه کوي، په تا کې به بد اخلاقي راولي، خو ته به د هغه په خبرو پسې نه ځي، پناه به ونیسي په الله پورې. ان الذین اتقوا، یقینا هغه کسان چې یریږي د الله نه، اذا مسهم طائف من الشیطان، کله چې ورسي هغوی ته څه وسوسه د شیطان نه، تذکرون، یاد کی الله لره. ګوره دا د نیکانو خلکو طریقه ده، الله را یاد کی دغه ټیم کې. فاذا هم مبصرون، نو دغه وخت دوی لیدونکي. واخوانهم یمدونهم فی الغی، او ورونه د دې شیطانانو زیاتی دوی لره فی الغی، په سرکشۍ کې. ثم لا یقصرون، بیا کمې نه کوي دوی. او ورونه د دوی شیطانان زیاتی د خپل ورونه په دې سرکشۍ کې، هیڅ کمې پکې نه کوي. واذا لم تأتهم بآیه، او کله چې رانه وړي ته دوی ته یو نښه، کله چې د مشرکانو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مطالبې د نښو کولې که نه، او پیغمبر به هغه مطالبه پوره نه کړه، قالو دوی به وي لولا اشتبیتها، ولې د ځان نه جوړې دا نښه. قلت ورته ووایه، هغو به یې د ځان نه یې راوله که نه، الله وایي ته ورته ووایه انما اتبع ما یوحى الی من ربي، یقینا زه تابعداري کوم د هغه وحي چې کېږي ما ته د رب زما نه. زه خو یو تابعدار بنده یم د الله، د ځان نه زه څه نشم کولی. هذا بصائر من ربکم، دا قرآن دلیلونه د عقل دی د طرف د رب ستاسو نه. وهدن، او هدایت دی. ورحمت لقوم یؤمنون، او رحمت دی د پاره دغه قوم چې ایمان راوړي. مشرکانو به دا خبره کوله، وی چې کله قرآن ویلی کېږي په دې کې شور کوئ، را به شي انشاءالله په د آخرني صورتونو کې. دوی دا ویلي وي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، دا قرآن ما ورئ په دې کې شور کوئ. الله وی نه داسې به نه کوئ. واذا قرئ القرآن، او کله چې لوستلی کېږي قرآن، فاستمعوا له، نو غوږ کېږدئ هغې ته. وانصتوا، او چوپ شئ. لعلکم ترحمون، دې دپاره چې په تاسو رحم وکړی شي. ګوره قرآن او حدیث کې به ټکراو نه راولو. اوس حدیثونو کې دا دي چې سورې فاتحه و په امام پسې وی، او دلته الله وی غلی شي. یو خو دا آیت دلته دا د سورې فاتحې په باره کې نه، مانځه دپاره دا نه دی، دا خو د مشرکانو د خبرې د رد په باره کې نازلې شوی. دویمه دا آیت په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی، هغه پې ښه پوهېږي. دقه پیغمبر ویلي دی وایي سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي. نو اوس مونږ د حدیث راولو غزاري کو، دیوال پې وولو، یا د آیت غزار کو، نه مونږ به دواړه جمع کو. هغه داسې چې سورې فاتحې نه بغیر مونځ نه کېږي، دا د پیغمبر فیصله ده. هر چې د سورې فاتحې نه علاوه کوم تلاوت دی، په هغې کې به ته تلاوت نه کوې، د امام قرت ته بیا ته غوږ ږدې. واذکر ربک فی نفسک، او یادوه رب خپل په نفس خپل کې، تضرعا وخیفه، په عاجزۍ او په یرې سره. ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، او ښکته د زوره وینا نه چې ډېره په زوره نه وي. بالغدو والآصال، په سبا او بیګا کې. ولا تکن من الغافلین، او مه کېږه د غافلانو نه. ان الذین عند ربک، یقینا کسان چې ستا د رب سره دي، ملائک الله یادوي. لا یستکبرون عن عبادتي، ځان لوی نه ګڼي د بندګۍ د الله نه. ویسبحون، او پاکي بیانوي د هغه دپاره. وله یسجدون، او هغه ته سجدې لګوي. داسې اوچت مخلوق همیشه د الله په عبادت کې مصروف، همیشه. او بیا هم د قیامت په ورځ به دوی الله ته وایي چې یا الله ما عبدناک حق عبادتک،
منګه داسې بندګي ونه کړه یا الله لکه څنګه چې په کار وه داسې بندګي موږ ونه کړه. نو موږ کمزوری مخلوق ګوره دا سوچ کوو چې بس موږ غټه د الله بندګي وکړه. هېڅ بندګي موږ نه ده کړې. د الله داسې مخلوق هم شته چې هغوی هر وخت د الله پاکي بیانوي او الله ته سجدې لګولي او الله ته په رکوع کې او بیا به هم دا وایي چې یا الله موږ ستا داسې بندګي ونه کړې لکه څنګه چې په کار وه. د دې سره دا درس اختتام ته ورسېدو. انشاءالله په دویم نشست کې به د سورة الانفال نه شروع کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.